حتی تر دې پورې ځکوان فرمایي وې چې زما سره په یو کوټه کې اویس زنانه پاتې شي د غیر فتنې نه دومره یریږم نه لکه یو بیګیر او کشر لږ چې زما سره په یو کوټه کې پاتې شي واسي دا دومره خطرناکه مسله نو دا دلته ځکه فرمایي وې چې سړی دې پردوی کشرانو نه امردانو نه چې هغه به ګیره باندې وختنی راغلي ایدو لکه تل شي لکه پردي زنانه لکه تل باقي فتنه کې چې کوم واقع کېږي دغه نه زیاته فتنه دي کې واقع کېږي وجه دا چې دې زنانه سره یو شیطان دی دې کشر سره به دوه شیطانان پیدا شي او ګناه به څومره سخت ده امام زاهبي دا خبره ذکر کړې ده وی عیسی علیه السلام په لار باندې روانو قبر کې معجزاتن ورته الله دا خبره ښکارا کړه یو سړی وکسانو یو نه بور جوړ شو دا بل به وسوسه دا غنه بور جوړ شو دا به وسوسه الله رب العزت ویل چې الله دا دوه خو راځوندي کماله به چې کله راځوندي کړه سوال وختنه دی وکړه چې دا څه مسله و ودا کشر زما زړه د سره لګیدل او د سره زما سره لګیدل تر دې پورې چې موږ د اخلاقین وکړه دغه سزا باندې وسلم معذب کړي عبد الله بن عباس فرمایي چې دا محمد رسول الله کا بچی دی وېد چې انسان چې هغه پردي الکان سره بد اخلاقین کوي او هغه بد نظرونه کوي او هغه سره غلطي خبرې کوي وېد چې انسان چې کله مرچ په خبر کې رب العالمین د دې انسان به خنزیر جوړي څومره سخته مسله